نړۍ ته د هند د پایي تولید وړتیاوې معرفي کوي. هغه زیاته کړه چې ډېر پخوا هند په نړۍ کې د یو لوی دفاعي واردونکي په توګه پېژندل کېده، مګر اوس هند د نړۍ له 15 څخه زیاتو هېوادونو ته دفاعي تجهیزات او محصولات صادروي. د هند دفاعي صادرات په تېرو 15 کلونو کې 8 ځله وده کړې. یوویشتم کې 1.59 میلیارد ډالرو ته رسېدلې. ښاغلي مودي وویل چې دا زموږ په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د دفاعي صادراتو کچه 15 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. وزیر اعظم د دیسا هوایي ډګر د بنسټ ډبره هم کېښوده. هغه وویل چې د دیسا پرمختللی هوایي اډې جوړول به د هېواد په امنیتي جوړښت کې زیاتوالی راولي او د سیمې اقتصاد ته به وده ورکړي. HPC سرویس د هند ایروناټکس لمیټډ لخوا ډیزاین شوې داخلي روزنکې الوتکه هم د هیلپیټ نندارتون په مرکز کې د لومړي وزیر لخوا پرانستل شوه. ښاغلي مودي په دفاعي سکتور او سمندري تجارت او فعالیتونو کې د فضا ټکنالوژۍ مخ ته زیاتېدونکي اهمیت هم رڼا واچوله. د دې سپیس ماموریت پیلولو سره ښاغلي مودي په ځوانانو غږ وکړ چې په هېواد کې د فضا ټکنالوژۍ په پراختیا کې ونډه واخلي. لومړي وزیر نریندر مودي ویلي چې حکومت یې د ګجرات ساحل په ټولیز پرمختګ تمرکز کوي. په جوناګډ کې د مختلفو پرمختیایي پروژو د بنسټ ډبرو ایښودلو په مراسمو کې یوې غونډې ته په خطاب کې لومړي وزیر مودي وویل چې حکومت د ماهیانو امنیت او هوساینې او همدارنګه د ساحلي زیربنا پیاوړتیا باندې تمرکز کوي. دغه پروژه د څه د پاسه 3,000 کروړ روپیو په ارزښت کې. لومړي وزیر وویل چې د حکومت شاګرد کېدو چې د ساحلي ټولنو سره مخ